نن تاسو ته د امریکا د تحصیلي ویزې ترلاسه کولو یو داسې برنامه درښیم چې تاسې وکولی شئ 100% دغه برنامې لاندې ویزه تاسې ترلاسه کړئ، ځکه چې دا یو داسې اعتمادي برنامه ده. څو ورځې وړاندې یو خورکۍ دننه د افغانستان څخه همدغه برنامې لاندې اپلای کړی و، مکمل هر څه پروسس یې په افغانستان کې دننه شوی و، چې بیا څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې چې د امریکا سفارت دی هلته د انټرویو ورکولو څخه وروسته د انټرویو د ورکولو څخه یو ساعت وروسته ویزه یې ترلاسه کړې ده، چې تاسې کوم چې دغه په سکرین شاټ کې تاسې ګورئ چې ویزه یې هم اپروف شوې ده. نو په دې کې هیڅ ډول کوم کنفیوزن خبره نشته. دا یو 100% برنامه ده، 100% اعتماد وړ برنامه ده، ځکه چې ما په خپله تجربه کړې ده. نو په دې کې انشاءالله هیڅ کوم شک خبره نه ده. اوس راځم دې ته چې دا کومه برنامه ده، څنګه باید تاسې اپلای وکړئ، کوم اسنادونه ورته پکار دي، او په دې برنامې لاندې کم بخشونه شامل دي چې تاسو وکولی شئ په هغه بخشونو کې تاسې درس ووایئ، او له کوم ویب سایټ څخه اپلای کیږي او پروسس ټایم یې څنګه ده. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم. دا د امریکا F1 په نوم نن امیګرینټ ویزه ده چې انټرنیشنل سټوډنټانو ته ورکول کیږي. هر هغه څوک چې وغواړي امریکا ته راشي او په امریکا کې درس ویل غواړي، نو دا یوازې هغه خلکو ته ورکول کیږي all over the world. نو افغانستان، پاکستان، څومره څوک چې په هر یو هیواد کې اوسیږي. نو په دې کې ښه خبره دا ده چې دا په افغانستان کې دننه یو ځل تجربه شوې ده. نو یو کس ویزه آلریډي اخیستې ده همدغه 2 ورځې وړاندې. اوس راځم دې ته چې همدغه F1 ویزې لاندې کومو برنامو ته تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ. په دې کې های سکول ده، یونیورسټي ده، کالج ده، پرایویټ ایلیمنټري سکول ده، سیمینار ده. نو په دغه بخشونو کې تاسې کولی شئ چې اپلای تاسې وکړئ، ځانونه راجستر کړئ او دغه F1 ویزه تاسې ترلاسه کړئ. هر هغه څوک چې غواړي هلته پوهنتون ولولي، څوک غواړي هلته کالج ولولي، څوک غواړي هلته مکتب ولولي، نو څوک غواړي هلته لینګویج ټریننګ پروګرام هم شته دی، نو لینګویج ټریننګ پروګرام هلته ولولي. نو دغه بخشونه دي چې تاسې کولی شئ همدغه برنامې لاندې په دغه بخشونو کې تاسې درس ووایئ. اوس راځم دې ته چې تاسې کوم اسنادونه پکار دي، دې ته چې هغه اسنادونه تاسې ولرئ تر څو تاسې الیجیبل اوسئ چې دغه برنامې لاندې تاسې اپلای وکړئ. نو په دې کې ټرانسکرایب، انګلیش لینګویج پروفیشنسي، ریکمنډیشن لیټر او فاینانشل سپورټ. نو دغه 4 ډوله کوم ډاکومنټ چې دي، که هر څوک چې دغه 4 ډوله ډاکومنټ ولري نو هغه کس الیجیبل ده تر څو دغه برنامې لاندې اپلای وکړي او په اسانه توګه دغه ویزه ترلاسه کړي. تاسې به اپلای څنګه کوئ، د دې اپلیکیشن پروسس څنګه ده. نو اپلای به تاسې لومړی هغه سکولونه به تاسې پیدا کړئ، هغه د سکولونو جدول به تاسې پیدا کړئ کوم چې SEVP برنامې سره راجستر دي او سرټیفاید دي. نو SEVP سټوډنټ ان ایکسچینج ویزیټر پروګرام په نوم یوه اداره ده په امریکا کې، یو دولتي اداره ده. نو دې سره هغه مکاتب کوم چې دغه F1 ویزې ایشو کوي هغې سره راجستر دي، ځکه چې هغه دا داسې یو اداره ده چې دا مکمل د دې منیجمنټ دا د مکاتبو کوم مکاتب ته چې تاسې دا د دې اصول دا دي چې ځکه چې تاسې لومړی همدغه د SEVP برنامې لاندې چې کوم مکاتب راجستر دي هغې ته به تاسې اپلای کوئ. دا چې تاسې دې ته زه بیا وروسته راځم چې تاسې ولې لومړی مکتب ته خپل ځان راجستر کوئ، ثبت نام ورته وکړئ، بیا وروسته تاسې یونیورسټي ته څنګه تبدیلوئ یا سیمینارو ته څنګه تبدیلوئ یا لینګویج ټریننګ پروګرام ته تاسې څنګه تبدیلوئ، دې ته بیا وروسته راځم. نو لومړی به تاسې هغه مکاتب به پیدا کړئ کوم چې SEVP برنامې سره راجستر دي، همدغه ادارې سره راجستر دي، ځکه چې هر هغه مکاتب کوم چې دغه F1 ویزې ایشو کوي لومړی باید هغوی ځان راجستر کړي همدا د SEVP برنامې سره ادارې لاندې، ځکه چې هغوی د دې ګوري مکمل د دې سټنډرډ، د دې منیجمنټ، د دې ټول سیستم دوی ګوري. که چېرته الیجیبل و بیا هغې نه وروسته هغوی ویریفاید کوي او هغې ته وروسته بیا دوی سره سرټیفاید کیږي. نو دا تاسې کولی شئ چې د دې یو لینک د خپل ځان ته ویب سایټ ده، تاسې به هغه ویب سایټ ته ځئ، هغه ویب سایټ کې به تاسې مکمل هغه سکولونه کوم چې همدغه SEVP برنامې سره راجستر دي او دې سره سرټیفاید دي هغه تاسې هغه ویب سایټ نه تاسې پیدا کولی شئ. نو دغه ویب سایټ آلریډي زه تاسو سره همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم، تاسې کولی شئ هغه ځای نه تاسې واخلئ. که څوک ویډیو په
په ټیک ټاک کې ګوري یا په فیسبوک کې ګوري نو تاسو کولی شئ زما یوټیوب چینل ته ورشئ نو ما یوټیوب چینل کې تاسو کولی شئ چې په ډسکرپشن کې دغه ویب سایټونه پیدا کړئ او دا ویب سایټ یو څو ویب سایټونه نور هم دي هغې ته هم زه راځم تاسو ولې لومړی دغه مکتب ته تاسو دغه وکړئ رجسټریشن وکړئ ځکه چې دا د دې اصول ده اول مکتب ته رجسټریشن کوئ هر وخت چې مکتب قبول کړئ بیا هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې همدغه پوهنتون ته کالج ته دغه بخشو ته تاسو خپل رجسټریشن ترسره کړئ دا د دې خاطره لومړی تاسو دغه مکتب ته اپلای تاسو کوئ ځکه چې د دوی اصول هم داسې دي د دوی قانون دغسې دي چې هغه مکاتب بیا دغه یونیورسټي او کالج دا ټول وتن په دې سکول کې دي چې لومړی تاسو همدغه مکتب سکول ته تاسو اکسپټ شوئ د اکسپټنس نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې همدغه F1 ویزې ته تاسو الیجیبل کیږئ چې همدغه F1 ویزه تاسو ولرئ همدغه F1 ویزې لاندې دا تاسو بیا کولی شئ چې یونیورسټي کې هم درس ووایئ تاسو کالج کې تاسو درس ووایئ لینګویج ټریننګ پروګرام کې تاسو درس ووایئ په سیمینارونو کې تاسو ګډون وکړئ همدغه ویزې لاندې ځکه چې دا د F1 ویزې یوازې همدغه مکاتب دغه کوي ایشو کوي نو دا هم دې خاطره ضروری ده چې تاسو لومړی په مکاتبو ته تاسو ځان راجستر کړئ د هغې اکسپټنس وروسته بیا تاسو کولی شئ چې یونیورسټي کې په دغه نورو بخشونو کې بیا تاسو فقط اډمیشن اخلئ خلاص چې کله مکتب قبول کړئ بیا تاسو فقط په دغه برخه کې بیا تاسو فقط اډمیشن کوئ چې پوهنتون وي کالج وي که هر څه شي وي نو چې کله تاسو مکتب ته هم اپلای وکړله بیا هغې نه وروسته چې کله مکتب اکسپټ کړلی نو دا خبره مې د یاده وه چې تاسو چې کله هغه جدول پیدا کړه دا به دغه مکتب سره تاسو اړیکه څنګه نیسئ نو اړیکه به دا ډول نیسئ چې تاسو به د دې اوفیشل ویب سایټ به تاسو پیدا کړئ چې کله اوفیشل ویب سایټ لومړی خو هغه لینک ته به تاسو لاړ شئ لینک کې به دا مکمل هغه ویریفاید هغه سرټیفاید سکولونه کوم چې ACVP سره راجستر دي هغه جدول به ستاسو مخې ته راشي نو هغه جدول ما سره هم شته که چا په کار وي زه کولی شم چې ما ته مسج وکړي زه یې ورته ولېږم نو هغه جدول به تاسو پیدا کړئ جدول کې به یو مکتب بیا تاسو ځان ته انتخاب کړئ چې مکتب هم ځان ته انتخاب کړئ بیا هغې نه وروسته بیا تاسو د خوښې وړ رشته تاسو انتخاب کړئ بیا هغې نه وروسته تاسو به مکتب سره اړیکه ونیسئ مکتب سره درې ډوله تاسو کولی شئ چې په دریو طریقو باندې تاسو ورسره اړیکه ونیسئ چې کله تاسو ویب سایټ ته لاړئ اول خو هلته په ویب سایټ کې دننه د اپلیکیشن پروسس سیستم به وي دا یوه خبره که چېرته هلته نه وي تاسو کولی شئ چې هلته کنټیک اس په نوم یو اپشن ده کنټیک اس باندې تاسو کلیک وکړئ نو هلته کولی شئ چې دوی سره هلته ایمیل وي ایمیل تاسو ولیکئ ایمیل کې به ورته ولیکئ چې زه غواړم چې F1 ویزې ته ځان رجستر کړم ثبت نام کړم نو دغه ستاسو مکتب چې دی ما په ACVP برنامې لاندې ویریفاید لیست کې ما پیدا کړ نو زه غواړم چې دغه بخش ته اپلای وکړم نو اپلیکیشن پروسس څه ډول ده دا به تاسو به هغې نه پوښتنه وکړئ بیا هغې نه وروسته تاسو ته به هغوی اپلیکیشن سیستم پروسس ته فورمونه به درلیږي تاسو بیا ډکوئ که چېرته ایمیل نه و یا کوم بل دغه مشکل نو بیا تاسو کولی شئ چې هلته دوی سره ډایرکټ کنټیکټ په نوم هم یو اپشن شته ده هلته لیکلي چې ask a question from expert نو هلته به تاسو کلیک وکړئ هلته به یو چوکاټ غوندې راشي چوکاټ کې به تاسو خپل نوم به ولیکئ لاست نیم ډیټ اف برث او هلته تاسو خپل کوېشن به تاسو ولیکئ لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویلې همدغه ایمیل به تاسو هغه چوکاټ کې به ورته ولیکئ او هلته به ایمیل ادرس هم تاسو ولیکئ هغې نه وروسته هغوی به تاسو ځواب درکړي اپلیکیشن پروسس ټوله طریقه به تاسو ته ووایي نو چې کله طریقې وویله بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې هماغه مکتب ته اپلای وکړئ دا کوم اسنادونه چې په کار دي دغه اسنادونه باید ټول دغه مکاتبو ته تاسو پرووایډ کړئ فاینانشل سپورټ شوه ریکمنډیشن لیټر شوه ټرانسکریپټ شوه نو دغه کوم اسنادونه انګلیش پروفیشنسي شوه نو دغه به تاسو دوی ته پرووایډ کړئ چې کله هغوی اکسپټ کړلی د اکسپټ کولو نه وروسته هماغه مکتب بیا تاسو ته 120 په نوم یو فورم درلیږي نو دغه فورم چې دا دغه د سرټیفیکیټ اف الیجیبیلیټي سرټیفیکیټ اف الیجیبیلیټي مطلب دا دی چې دغه مکتب چې ته کله اکسپټ کړلی نو دا د F1 ویزې سرټیفیکیټ ده د F1 ویزې دپاره الیجیبیلیټي سرټیفیکیټ ده نو دا به تاسو ترلاسه کوئ بیا دې نه وروسته یو بل فورم ده SEVIP په نوم 1901 په نوم هغه فورم به تاسو اخلئ هغه چې دا بیا فیس دپاره ده هغې کې به تاسو خپل فیس پرداخت کوئ هغې بیا ځان ته ویب سایټ ده همدا SEVIP 1901 په نوم چې کوم فورم د دې بیا ویب سایټ ده چې هغه ځای کې هغه ویب سایټ کې فیس پرداخت کیږي دغه ویب سایټ هم همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم بیا به تاسو لاړ شئ هغه فورم کې خپل فیس به تاسو پرداخت کړئ
چې کله فیس هم پرداخت کړلو نو تاسو سره شول 2 فورمونه، یو دغه فیس هم پرداخت کړ دغه سلپ شو تاسو سره، د دې ریسیپټ شو، بل 120 دغه فورم شو. چې کله دغه ترسره کړه بیا غینه وروسته تاسو ویزا اپلیکیشن فورم بټکئ د امریکا لپاره، د امریکا سفارت لپاره. بیا غینه وروسته تاسو به یا به کونسولیټ وي تاسو خپل مملکت کې، یا به سفارت که دنه په افغانستان کې سفارت نشته ده، نو بیا تاسو کولی شئ چې د پاکستان څخه لکه څنګه چې دغه خورکۍ په پاکستان کې انټرویو ورکړې ده، نو بیا یو ساعت وروسته د ویزه ترلاسه کړې د انټرویو څخه وروسته بیا به تاسو لاړ شئ هلته انټرویو به ورکړي. انټرویو نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې سل په سلو کې په دې باندې یقیني یم چې کله مکتب اکسپټ کړلی نو انټرویو کې هم تاسو پاس کیږئ. انټرویو کې داسې څه پوښتنې کیږي، پوښتنې تاسو څخه کوي، هغه هم تاسو سره زه شریکوم. او یو بله لاره تاسو ته ښیم چې تاسو بیخي سل په سلو کې د قبولیت چانس تاسو وشي. یو خو دا ده چې تاسو مکمل دغه پروسه دننه په خپل مملکت کې تاسو مخې ته وړئ. بله لاره هغه چا دپاره ده کوم څوک چې په امریکا کې کوم څوک ولري، یا کوم دوست، کوم انډیوال، کوم خپلوان، کوم نږدې ملګری، که هر څوک تاسو لرئ، نو هغوی ته به لومړی به تاسو دغه جدول تاسو پیدا کړئ کوم چې ACVP برنامې سره دغه مکاتب رجسټرډ دي. چې پیدا هم کړه بیا هغې نه وروسته یو مکتب به تاسې سکول به تاسې انتخاب کړئ. چې انتخاب هم کړه بیا به چې کوم ستاسو دوست، کوم ملګری، کوم فامیلي غړی په امریکا کې ده، نو دا به هغې ته ورکوئ چې دغه مکتب ده، مکمل ادرس هلته لیکلي، نو هغه به ورشي ان پرسن مکتب ته. یو به هغه ان پرسن مکتب ته ورشي، بل هغه فاینانشل سپورټ ستا همغه کس وکړي کوم چې په امریکا کې ده. نو دا بیا سل په سلو کې تاسو داسې فکر وکړئ چې ویزه تاسو ترلاسه کړه. هغه به ان پرسن مکتب ته ورشي، هغه کوم چې اپلیکیشن فورم د سیستم اډمیشن هر څه به پروسس همغه مکتب کې ان پرسنل ته راشي او هلته وکړي. او دغه کوم ستاسو اسنادونه چې دي هغه به ټول فزیکي ډول هلته ویسي. نو که دا ډول تاسو کوئ، کوم څوک هلته لرئ، نو سل په سلو کې ستاسو کار کیدونکی ده. نو دغه ټول ویب سایټونه تاسو سره همدغه په ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو سره شریک کړي دي. نو دا د یو د مکاتبو لست چې کوم یو ده، دا چې لست تاسو کوم ځای نه پیدا کړئ چې کوم سرټیفاید دي همدغه د ACVP برنامې لاندې، نو د دې ویب سایټ هم هلته موجود ده چې همدغه ویب سایټ څخه دغه لست تاسو پیدا کولی شئ. بل ACVIP دا 1901 کوم فورم چې دا د پیمنټ دپاره، نو دا چې کوم ویب سایټ څخه د دې فیس پرداخت کیږي، نو دغه ویب سایټ هم همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. بل همدا د F1 ویزا چې کوم یو ده، د دې مکمل هغه اوفیشیل ویب سایټ هم همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. نو تاسو کولی شئ چې همدغه ویب سایټونه همدا د ویډیو په ډسکرپشن څخه تاسو واخلئ. نو که بیا هم چا سره کوم سوال وي، کومه پوښتنه وي، انشاءالله زه همیشه ستاسو په خدمت کې یم. نو تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنې او خپل سوالونه ما سره شریک کړئ. مننه.